د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د سحاق میډیا قدرمنو مینوالو سلامونه، ستړي مشئ او شپه مو په خیر. په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ او د خپلې قدرمنې کورنۍ سره د خوښیو او نیکبختیو ډک او هوسا ژوند ولرئ او د ژوند د رنګینیو څخه مو مسکا پر شونډو خوروي. دا دی زه امید سحاق، ستاسو کوربه د سحاق میډیا د چینل څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. په دې ویډیو کې مې د پښتورګو په باره کې ډېر خواږه معلومات راټول کړي دي. نو هغه مرګلي چې د پښتورګو د درد ستونزه لري نو دا ویډیو د تر پایه وګوري او د نورو مرګلو سره دې هم شریکه کړي. د روغو او سالمو پښتورګو د لرلو لپاره دې لارښوونو ته پام وکړئ. پښتورګي د انسان د روغتیا لپاره په بدن کې ډېرې مهمې دندې په غاړه لري. وینه تصفیه کوي، د بدن د اوبو کچه څاري، مهم هورمونونه تولیدوي، له بدن څخه زهري مواد خارجوي، منرالونه جذبوي، همدارنګه اسیدونه خنثی کوي. پښتورګو د خرابېدو لاملونه څه دي؟ د ورځې په کافي اندازه اوبه نه څښل، د زیات وخت لپاره ادرار ځنډول، د بورې ډېر استعمال، په کافي اندازه خوب نه کول، له مالګې ډېره استفاده او همدارنګ د منرالونو او ویټامینونو کموالی. د سالمو پښتورګو درلودلو لپاره څه کول پکار دي؟ له مایعاتو ګټه واخلئ. ډاکټران وایي له بدن څخه د مضره موادو د ایستلو لپاره پښتورګي مایعاتو ته اړتیا لري. د دې کار لپاره تر ټولو غوره اندازه 1.5 څخه تر 2 لیترو پورې مایعات دي او هغه کسان چې فزیکي فعالیت کوي بیا ډېرو نورو اوبو او مایعاتو ته اړتیا لري. فزیکي فعالیت ډېر کړئ. د څېړنو په اساس فزیکي فعالیت یا ورزش د بدن د وینې د فشار د ټیټ ساتلو لپاره مهم ګڼل کیږي او په دې توګه د انسان بدن د شکرې د ناروغۍ پر وړاندې خوندي ساتي. شکر یا دیابیت ناروغي د پښتورګو د خرابېدو اصلي لامل ګڼل کیږي. د وینې ګلوکوز معاینه کړئ. په وینه کې د خوږوالي ډېرېدل چې د شکرې ناروغۍ له نښو څخه شمیرل کیږي د ګردو یا پښتورګو په داخل کې کوچني رګونو ته زیان رسوي چې بیا د بدن د وینې فلتر او تصفیه په سمه توګه صورت نه نیسي. د وینې فشار معاینه کړئ. د پښتورګو له کاره لوېدلو یو لامل د وینې لوړ فشار هم دی. د وخت په تېرېدو سره د وینې لوړ فشار د وینې رګونو ته زیان رسوي. د پښتورګو د سلامتیا لپاره د وینې فشار باید د 140/90 څخه لوړ نشي. سالم خوراک وکړئ. د خوړلو په لست کې مو د میوو، سبزیجاتو او فایبر لرونکو خوراکونو ته ځای ورکړئ ځکه د انسان د روغتیا لپاره ګټور دي او همداراز د پښتورګو د کاره لوېدو په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د درد له درملو کار مه اخلئ. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د اوږدې مودې لپاره د درد ضد درمل مه کاروئ ځکه چې د بدن نورو غړو سربیره پښتورګو ته زیان رسوي. هغه خلک چې له وړاندې د پښتورګو له ستونزو شکایت لري د درد ضد درمل ورته د پښتورګو ستونزې لا ډېروي. که چېرته اړ یاست چې د اوږدې مودې لپاره د درد ضد درمل استفاده کړئ په دې صورت کې له ډاکټر سره مو مشوره وکړئ څو داسې درمل تجویز کړي چې د پښتورګو ته ډېر زیان نه رسوي. سګرټ مه څښئ. سګرټ څښل د وینې د رګونو د خرابېدو یو له مهمو عواملو څخه شمیرل کیږي چې په پایله کې پښتورګي وینه په سمه توګه نه تصفیه کوي. هر کال د پښتورګو معاینات وکړئ. هغه کسان چې د پښتورګو له درد سره مخ دي باید هر کال د خپلو پښتورګو بشپړه معاینه وکړي. همدارنګه هغه کسان چې عمرونه یې له 80 پورته په شکر اخته او د وینې لوړ فشار لري او یا هم په کورنۍ کې د چا پښتورګي له فعالیته لوېدلي وي باید په دوامداره توګه د خپلو پښتورګو معاینات ترسره کړي. نو دا دوستانو د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې تاسو ته موثره تمامه شوې وي او د دې ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا ویډیو خوښه کړئ، د مرګلو سره یې شریکه کړئ تر څو هغه مرګلي چې د پښتورګو له درد سره مخ وي له د ویډیو څخه یو څه ګټه ترلاسه کړي. نور مو په الله سپارم. د خدای په امان کامیابه اوسئ.